راشه د گاونډي څه حال دی په گاونډي کې تول کیږي تول مالدار دی د ګلۍ د محلي بر سر ته دیره دی د هغه سره تګ راتګ هغه کره کاسه زغلول هغه کره چینک زغلول په منډه ور روان دی خو چې د څنګ ګاونډي دی او دیوال شریک دی خو کرایهګر دی په کرایه دیره دی مهاجر دی غریب دی دیړیمار دی د هغه په کور کې مریض پروت دی څوک د بیمار ته پوسم نه کوي منګه هغه گاوند پالو چې د چا نه سره دوړیږي منګ د هغه گاونډي کره چې نه کونه زغلو کاسې زغلو او د هغه په غم خاده کې سرکونډي اړو چې دا هغه نه سر روپۍ او څه شي تیر اوسي زمونږ گاونډیان او بیا غریبانان زمونږ په ودونو کې نه زمونږ د شادي حالونو او په لویو لویو پروګرامونو کې نه زمونږ غریب گاونډي یو ځای کې زمونږ په کار دی چې کله مړی وشه هلکه قبر له به څوک ځي همدقه دغه غریب گاونډي بیلچه او کوداله په اوږه ایښي او دا ستا قبر ته روان دا ته چې چاته د واده کارت نه لیږي دا ته چې څوک شادي حاله واده ته نه راغواړي دا ته چې څوک حقیقي پروګرام ته نه راغواړي دغه ګاونډي دا زما او ستا په قبر کې حاضر ولاړ او چې کم سیټان دي کم د ګاړو خاوندان دي او کم لوی خلک دي هغه زمونږ قبر له نه راځي هغه چې زمونږ کله ښایسته ډوډۍ په هغې کې به حاضر ذکر رسول الله علیه السلام فرمای اوصیکم بالجار دای فرمایلی دي ستا ګاونډي دا په درې قسمه دی یو دی هغه ګاونډي دی چې هم مسلمان دی هم رشتہ دار دی هم ګاونډي دی دا په تا درې حقونه لري درې ځله به ورسره ښه کې یو د دې د وجې نه چې د کلمې لا اله الا الله ویونکی دی دویم زما په محله کې دی زما همسایه دی زما په ګلۍ کې دی زما په کوڅه کې دی زما دیوال شریکه ګاونډي دی او دریم د ده سره زما رشته شریکه ده د دې ګاونډي درې حقونه شو دویم دی هغه ګاونډي دی چې هم ګاونډي دی او هم مسلمان دی د هغه دوه حقونه دي د هغه به دوه ځله خیال ساتي ولې یو د مسلمانۍ او بل د ګاونډ دریم هغه ګاونډي دی چې کافر دی لکه په دې ځای کې په دې وطن کې د عیسایان دی ردي عیسائی دی په ګاونډ کې راغی شیعه دی په ګاونډ کې راغی سیک دی په ګاونډ کې راغی هندو دی په ګاونډ کې راغی نو دا به نه وی چې دا خو سیک دی دا خو هندو دی دا خو عیسائی دی د دې ګاونډي هم پتا یو حق دی هغه حق د څه دی د ګاونډ د محلي ستا په علاقه کې دی